یو سبحان الله کې دا ټولې خبرې پرتې دي چې ته یو ځل سبحان الله وایې دا ټولې خبرې پرتې دي. الله ته د شریک نه پاکې تاله شریک نشته. ستا شان چې څومره اوچت دی شریک نشته. ستا صفات چې کوم دي هغې کې هم تاله شریک نشته. ستا په شان علم د بل چا نشته. ستا غوندې طاقت الله د بل چا نشته. ته چې کوم کارونه کې بې عیبه کارونه دي. زه چې کار کوم خامخا نقصان به پکې وي. تا سپومۍ نور دې له چکرې ورکړي دي. دا ستوري او دا کائنات پروردګار رښتیا ووایه دا د خدای حقیقي صفتونه د رب العالمین. نو چې ته په دې اقرار کې چې تا کې عیب هېڅ نشته نو په دې به الله خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي. ټول هغه څیزونه چې الله له مناسب نه دي ټول ختم. او بیا بحمده مقصد څه دی چې څومره ښکلي صفتونه دی الله دا ستا دی. ته د دې مستحق دی. د ټولو نه لوی صفت وجود دی. خدایا زما څه وجود دی مخکې نوم وروسته به بیا وجود ختمیږي. ستا وجود ازلي ابدي دی ختمېدو والا نه دی. څه علمي د دې دیوال نه پورې غاړه زما نظر نه لګي چې کوم ځای پورې نظر لګي هغه هم ناقص علم. یو شی راته دوه ښکاري. خدای ستا په هر ځای کې نظر دی. ستا په هر شي نظر دی پروردګار. په ځمکه کې دننه چې زمیندار کم تخمونه اونولي ده ته یې پته نه لګي چې هغه غنم کم ځای پروت دی. پروردګاره تا ته یو دانه معلومه ده. ولا حبة فی د ځمکې تیارو کې دانې او هغه پاڼې چې د اونو نه غورځېږي خدای تا ته معلوم دی. کم نری تخمونه د شړشم او د دې کبل او د دربو چې په دې ځمکه کې پراته دي په خدای قسم الله ته یو معلوم دی. په دریاب کې دننه چې کوم حیوانات دی الله پیدا کړي دي الله ته د هغې علم دی. په دې فضا کې چې کوم مخلوقات دي د الله په دې ټول ارڅه علم. په مخکې په وروستو په جنت په دوزخ په قبر په قیامت په دې ارڅه د خدای علم. خدای ته ډېر لوی قادر یې. الحمدلله کې دا ټول رالل. ستا په شان قدرت طاقت ته بل چا نشته. زه به دنه څپېړه وباسم دی به مخکې چې زما لاس به ونیسي ما به راونیسي. خدای تا څوک رانیوي نه شي. زمونږ دا سټوکي ستا په لاس کې دي پروردګار. که مو کینې او که مو پاسې، که مو سملې او که مو روغې، که مو وجنې که ژوند راکې، که زوی چاله ورکې که لور ورکې، که ډېرې ورکې که ډېر زامن ورکې، که څوک شنډ پیدا کې دا هر څه ستا په لاس کې. دا الله لیدل، دا الله اورېدل، دا الله خبرې، دا د خدای صفتونه دي. جون ورکول، مرګ ورکول، عزت ورکول، ذلت ورکول، دا ټول کائنات چلول. کل یوم هو فی شأن. دا ټول سیسټم روانول د دې ټول ارث قایمونکی ذات الله دی. د خدای ټول ښکلي صفتونه په دې یو رکوټي ټکي کې رالل چې بحمده دی. العظیم خدایا ډېر لوی یې نو په شان کې شان دې ډېر لوی دی. دومره د بل چا شان لوی نشته هېڅ چا. العظیم خدای د صفاتو په اعتبار ډېر عظمت لري. العظیم خدای د افعالو د کارونو په بنیاد ستا شان بل څوک نشي کولی. طالبان وی توحید ذاتی صفتی فعلی. شرک په صفاتو کې په ذات کې او په افعالو کې ټول ختم. شرک باندې الله ډېر خفه کېږي. په دې دوه ټکو کې د خدای ټول صفتونه رالل. په دې دوه ټکو کې د خدای ټول عظمتونه رالل. په دې دوه ټکو کې د خدای ټوله لویي راله. په دې دوه ټکو کې د خدای ډېره بړایي راله. په دې دوه ټکو کې د الله هغه عظمت راغی چې د هېچا نشته. په دې دوه ټکو کې تا دا اقرار وکړه چې خدای د هر قسمه عیب نه پاکې. مونږ د عیبونو مجسمې یو په تا کې نشته. رښتیا ووایه په دې دوه ټکو کې چې دا ټولې خبرې رالې نو چې دا ته ووایې نو الله به خوشحالېږي که نه به خوشحالېږي. ځکه حضور پاک فرمایي دوه خبرې دقه دوه ټکي دي. الله ته خوښې دي. د الله خپل صفت خوښ دی.
زما نه دی خوښ، زما خپل صفت خوښ دی. سره د دې چې زما دا صفتونه دا زوال لري. یو هلک به ډېر ښکلي خشته به جینکۍ به پې مینېږي، دومره ښکلې به خو چې دی بوډا شو، ملی را ټیټه شوه، غاښونه یې ووتل، خولې کپه شوه، مخ یې چیچړ شو، روزې پرې را پرېوتې، بس ختم، حسن لا. یو جینۍ به ډېره خوبصورته وی، ځان به ترې روکي، رشتې به ورته پلین ولاړې، زه کوم زه کوم زه کوم. خو دا جینۍ چې کله بوډۍ شوه، غاښونه یې وتل، مخ چیچړ شو، سترګو نه اوښکې چخې بیږي، ملی را ټیټه شو، حسن لاړ ختم. یو ملا به ښکلی عالم به طالبان به ته ګیر چاپېره ته وي، سبق به ته زده کوي، چې بوډا شو هېر شو هر څه. یو حافظ دی د قرآن شریف، هر څه ورته یاد دي، بوډا شو هر څه یاد. یو سړی د عزت خاوند به اخره کې بې عزته به شي. یو سړی بادشاه به بادشاهي به ترې لاړه شي. د خدای بادشاهي د الله نه تللی شي؟ چرېم نه. یو سړی به د مضبوط طاقت خاوند دی، پهلواني به کوي او جنګېږي به د غټو پهلوانانو سره، خو چې بوډا شو هلکه وایي د ریټایرمنټ واغېش، بس دی نور پهلواني نشي کولی، دی نور باکسنګ نشي کولی، دا ریټایر شو، دی نور کرکټ نشي کولی، دا ریټایر شو، دی نور فوټبال نشي کولی، دا ریټایر شو، دی نور والیبال نشي کولی، دا ریټایر شو. د طاقت کمزور شو، ختم شو. زما په رب قسم چې زما د رب طاقت نه ختمېږي، قدرت نه ختمېږي. نو چې زه د الله صفت کوم او دا صفت د الله نه ختمېږي، زما صفت ماله الله را کړي، د خدای هغه چا نه دي ورکړي، ذاتي صفتونه دي. صفتو د قیامت پر ورځ به تله ډکېږي. تله دومره غټه تله ده چې حضرت داود علیه السلام د الله نه سوال وکړ، وی الله د قیامت پر ورځ چې ته پې وزن کې دا تله راته وښایه. نو چې الله ورته وښوله نو بېهوشه پرېوت. نو چې په هوش کې راغی نو جاړي جاړي جاړي. ولې جاړي؟ الله دا خو دومره غټه ده، که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې په یو چابړي کې واچوې، په دې پوټې ګوټ کې ځایږي، خدایا زما په عمل به دا سنډه کېږي. دون عمل د کم ځای نه راوړه، کم ځای نه دون عمل لا پیدا کړم. الله وفرمایل ای داوده چې زه وغواړم په یو کجورې هم ډکولی شم. فکر مه کوه. او رسول الله مبارک فرمایي چې سبحان الله تملأ نصف المیزان، نیمه تله پې ډکېږي، نیمه، والحمدلله یملأه، باقي نیمه په الحمدلله ډکه شوه. نو په دې دوه ټکو دې پوره ترې ډکېږي. دونه مهربانه ذات شته؟ دا خو د پیغمبر مبارک زړه ته الله واچوي، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نو هغه یې موږ ته ووایي، د الله نه راوالي او موږ ته یې راورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په دې دوه ټکو دې پوره تله ډکېږي. بدقسمته اوس پې هم نه وی، آی های الله پې خوشحاله شو، تله پې ډکه شو، ژبه باندې اسانې دي، سخت ستړی کېږي پې هم نه. او حضرت ابو هریره فرمایي د حضور پاک نه حدیث نقل کوي چې چا په شواروس کې د ورځې سل کرته وي، محیت ذنوبه، ګناهونه به ختم شي، و ان کانت مثل زبد البحر، اگر که د دریاب د زګ عمره ولیني. او یو روایت کې راځي و ان کانت، اگر که د دریاب د زګ نه زیات ولیني، وإن كانت مثل زبد البحر، د دریاب د زګ عمره. بل ځای کې راځي چې د دریاب د زګ نه ډېر ولیني. دا به خدای معاف کړي. ټول به وایي که خیر انشاءالله. دا ځان له وظیفه کې، دا هغه وظیفه ده چې ما ته زما پیغمبر مبارک ښودلې ده. دا هغه وظیفه ده چې رسول الله مبارک ته الله په زړه کې اچولې ده. دا هغه وظیفه ده چې الله پې خوشحالېږي. دا هغه وظیفه ده چې تله پې ډکېږي. دا هغه وظیفه ده چې ته پې ستړی کېږې نه. دا هغه وظیفه ده چې د خدای ټول صفتونه پکې دننه پراته دي. بل په ټولو لوڼو کې کشره لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، او دا په حضور پاک ډېره زیاته ګرانه وه. دا اولاد ټول پلار ته ګراني، مور ته ګراني،
لیکن دا بعض اولاد نسبتاً لږ زیات ګران نو فاطمه په ټولو لورو کې حضور پاک ته زیاته ګرانه وه کشره وه چې مور یې وفات شو دا ترې ماشومه پاتې شوې ده نورې غټې وې دا وړه پاتې شوې ده د دې تربیت په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی او منې چې دې له به کله کمیس جوړو نو پیغمبر مبارک به په خپلو وله پلیشتو برابر پلیشتو ما خفیت مشیتها عن مشیت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې چال د حضور پاک د چال په شان دی دا چې بتلو د شانه به ته وکتل تا به وی رسول الله مبارک روان دی په داسې انداز بتلا او حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک به داسې روز نه و چې دې کاره به نه ته داسې ورځ به نه وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د فاطمه چې دا سیدة نساء اهل الجنه د جنت د ښځو سرداره ده دا داسې د پیغمبر خوښه وه او چې کله به دا راله رسول الله مبارک وګورئ په مصنف د ابن ابي شیبه کې د آدابو په باب کې دا احادیث شته نو حضور پاک به ورته رضی نه پاسېده نو ځان ته به یې رانږدې کړه او قبلها ښکل به یې کړه او چې کله به رسول الله مبارک دې کره لاړ دا به پاسېده مه پاسې او کله به پاسېده نو ځان ته به یې رانږدې کړه ښکل به یې کړه غرمه م ورکړه حضور پاک ته یو ځل د غرمې ورغی حضرت علی رضی الله عنه کور کې نو وی ای نبنو عمې کې د تره زوی دې څه شو د پلار د تره زوی خو خیر د تره زوی ورته وایي خاوند دې څه شو وی ما سره یې جګړه وکړه بار ووت ما سره یې نن غرمې ارام ونه کړه قیلوله حضور پاک چې ورشي علي وګوره کم ځای دی صحابي راغی وی صاحب جومات کې د دیوال سوري ته پروت دی اوده دی چې نبی علیه السلام ورغی په خاورو پروت و حضور پاک ته خاورې وڅنډلې قم ابا تراب قم ابا تراب ای خاورو والا پاسه او بویه ته حضرت فاطمه سره ولا جوړه وکړه انتهایی خوښه وه د حضور پاک فاطمه بزغه مني زما د غوښې ټوکړه د فاطمه من احبها فقد احبني کچا دې سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه من ابغضها فقد ابغضني کچا دا خپه کړه زه خپه کړه او بل حدیث کې راځي دې کې نه بلکې چې چا پیغمبر خپه کړه الله خپه کړه او چې چا الله خپه کړه نو الله به سزا ورکړي سفر نه چې به حضور پاک راغی کله به نیغ جومات ته لاړ او د جومات نه پس یا مخکې دا به فاطمه کره لاړ بچې څنګه او مرض وفات کې چې دا حضور پاک لرانه نو ځان ته رانږدې کړه پې ور پرېوته غوږ یې ورته نږدې کړه نو چې د اوچته شوه نو په ژړا شوه نو بیا یې ځان ته رانږدې کړه نو چې رانږدې کړه نو هغه د اوښکو خندې وکړه عایشې بیبي ته تپوس وکړو نه د پلار راز نه پاش کوم نو د وفات نه پسې دې تپوس وکړو وی دا عجیبه کار و هم یو وخت کې ژړه هم خندا وی چې رانږدې کړم راته وفرمایل چې بچې دې بیمارۍ کې زه دنه روان یم صبر به کې ګورې صبر به کې چغې به نه وې فریاد به نه کې نږدې کړم وی بچې زما په خاندان کې د ټولو نه مخکې به ته ما پسې راځې او ته به د جنت د ښځو سردار یې نو ما وخندل خوشحاله شو او کله چې رسول الله مبارک وفات شو پیسونه دړمنه ده صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لها وی داسې مصیبتونه را باندې را پرېوتل که دا په دې ورځو ور پرېوځي دا د ورځو شکل به بدل شي دا ورځې به شپې شي شلو کالو عمر کې وفات شو لږ د پاسه یو څو میاشتې د پاسه 20 سال عمر کې دا غریبه له دنیا نه لاړه او دړمنه لاړه د پلار پسې د حضور پاک پسې حضرت انس وی چې رسول الله مبارک هم دفن که خاورې م واچولې چارې بیلچې م په اوږه مې او را روانو دره ته لاره کې ولاړه
آواز یې وکړه انسه ړم یخ شو انسه ړم خوشحاله شو چې د الله په رسول مو خاورې ورواړولې دومره دړمنه وه د الله رسول دی د حضرت فاطمې پلار دی او بل شان پلار دی شلو قال عمر ړم خوشحاله شو ړم یخ شو زما په پلار د پاس هم خاورې واړولې د حضور پاک د وفات د شپږ میاشتې پس د دنیا نه لاړه شپږ میاشتې دا د کوره بار نه درو شپږ میاشتې دا نسکوره په خپل کور کې پرته ده دومره پیغمبر پسې خپه رسول الله مبارک خو عجیبه شان و یوازې دا خو نه چې هغه کومه سپینه قچره باندې به حضور پاک ګرځېده چې خبر شو هغه قچره موږی ویسته لاړه سترګو نه قطار اوښکې را روانې دي په مدینه کې یو شاړ کویو سره یې لاندې کو دانې پکې وغورځوي څاروي رسول الله مبارک پسې خپه دي څاروي ځان د غمه وجني د شاه زما مبارک پیغمبر سورلی کړی هغه نه پس په دې څوک سورېږي یا فاطمې غوندې لور الله اکبر چې علي صاحب ته کله په نکاح کړو بچې هاي هاي بچې وي ما په خپل خاندان کې د ډېر بهترین انسان سره ستا نکاح کړی په خپل خاندان کې بهترین انسان سره ما نکاح کړی زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې داسې لور څومره ګرانه لیکن دې به غریبې په خپل کور کې میچن په خپله تاول جرندې مشینان نو په مدینه کې په میچن به غنم اړکول میچن تاول تاسو ته پته نشته بچې د مشرانو نه ما خپله هسې کله یو ځل نیم میچن له چکر ورکړی دی مې اورېږه ګورم مونږ به د کلو کې به د کورونو کې به بعضې خلکو میچنې تاول مې اورېږه ګورو په خدای سخت شی دی لالا سخت به که نو هغې کې به هغه دغه به دا څه ورته ویلې کېږي هغې کې به هغه لرګي او پل به د کاڼي اب هم چې تاوه په غنمو غرار به یې کو سخت به او سخت دا مټې به د دې ښځو غریبانانو دا به غوټې شوې دا زموږ د ښځو کړي دي میچن به یې خپله تاوله اس ته به یې ګیا په خپله اچول یو سرمن و یو سرمن د څاروي دروازې به یې پې اس ته ګیا چوله د شپې به پې ښه د خاوند وده کېدل دا ژوند تېر کړی دی نو علي ورته وی فاطمې وی بابا له دې غلامان راغلي دي ته لاړه شه یو غلام ته وغواړه چې د سره لږه سانتیا پیدا شي چې دا راله حضور پاک کورونو چې رسول الله مبارک راغی ام المؤمنین ورته وی فاطمه راغلی و زر ورکړ الله حضرت علی وی زه او فاطمه ملاستو دې کې حضور پاک راغی مونږ پاسېدو یې مه پاسې کېناست خپې مبارکې وغځولې وی دا خپې دا پنجه زما خېټې سره وجنګېده بچې څنګه راغلی وي دونه حیا وه چې غږ یې نه کوم فاطمې بچې څه له راغلی وي حیا حضرت علی ورته وی د الله رسوله دا ما درلېږلې وه دا په خپله میچن تاوی لاسو کې غوټې پیدا شوې غوټې دا په خپله میچن تاوی ګران کار دی دا اس ته ګیا په خپله اچوي یو سرمن د منکره دروازې پې اس ته ګیا چې د شپې پې دواړو وده کېږو خو به کې په سرمنو تاسو خو
مونږ په تولی خوب نه راځي، مونږ په فومونو خوب نه راځي، اعلی فوم ګورو، دا کمزور دی نه ښه فوم ګورو. د الله د دې نعمتونو قیامت پر ورځ به موږ څه جواب ورکړو وروڼو؟ موږ له الله څه رانه کړل؟ موږ ډېر ناشکره یو، موږ د الله ډېر ناشکره یو. موږ له الله په ژمي کې ګرمې اوبه راکړې، هیټر یې راکړې، په اوړي کې ایسي ګان هم پکې راکړه، هر څه خدای راکړه. الله موږ ستا شکر ادا نه کړه خدای، موږ له د شکریې طاقت راکړه الله، موږ له د شکریې طاقت راکړه. نو ما ورته وی چې بچې فاطمې لاړه شه، حضور پاک له غلامان راغلي که یو غلام یې درکړه چې تا سره کار کوي، لکه صراحته به در باندې راشي. د دواړو جهانو مبارک پیغمبر د انصاف نور د انصاف سپومې حضور پاک مبارک خپل نیاز بینې لور ته وایي بچې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي، هغه مونږ چې راوړو خپلو بچو له راوړو، یتیم دې غرق شي او غریب تباه دی، خو چې زما خېټه مړه شي او زما بچي مړه شي، نوره نیاز بینه لور. بچې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي چې پلاران یې په جهاد کې شهیدان دي. دا برهان باغ ویله ورکړه تا ته یو شی ښیمه چې د مرغۍ نه ډېر بهتر دی چې کله سملې بچې 33 کرته سبحان الله وایا، 33 کرته الحمدلله وایا، او 34 کرته الله اکبر وایا. دا د مرغۍ او د وینځ او د غلام نه ډېر بهتر. د حضور پاک څونه انصاف او څومره دومره نیازبینه لور، کشره لور، عمر نه کمه لور په کار دا وه چې ورکړې وي. قرآن کې ورته الله ویلي دي واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، چې د پیغمبر رشته دار د نورو نه مخکې دې ورکوه، لیکن بیا هم نه ورکوي. د انصاف دا کلمات یو نو چې خپلې نیازبینې لور ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوم څیزونه ښیي، خو فایده به یې پکې کوي. دې د تسبیح فاطمې وایي دا پکې پراته دي، په سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کې دا پراته دي. سبحان الله خو پکې راغی او الحمدلله په بحمده کې پروت دی، یو معنی ده. او الله اکبر په العظیم کې پروت دی. العظیم چې کومه معنا ورکوي دا د الله اکبر معنا ده. نو ګوره تسبیح فاطمې پکې راغلی. دریم تسبیح الملائکه، په اسمان کې فرشتې چې کوم تسبیح وایي سبحان الله وایي، الحمدلله وایي. فرشتو ته خو پته ده چې کوم شی د الله ډېر خوښ دی، تسبیح الملائکه هم شو. او زما وروڼو یو بل هم درته ووایي، شیطان د بني آدم په زړه ګونټې ماتې کړي، پرېږدي نه. اذا غفله وسوسه، چې کله دا بني آدم د خدای نه غافل شي، دا شیطان ورته وسوسې چې د ګناه. و اذا ذکر الله خنسه، او چې کله دا انسان د الله ذکر شروع کی، نو دا شیطان بیا پټیږي، تختی. دا د الله ذکر شو، سبحان الله سبحان الله العظیم وبحمده، د خدای ذکر شو. نو بله فایده دا ده چې شیطان به تختی. چې دا وی نو شیطان چې کم خړتم ستا په زړه ښخ کړی دی، به تختی. دی بله فایده شو. او زما وروڼو بله فایده یې څه ده؟ یو واقع به راته ذکر کوم. حضرت یوسف علیه السلام چې کله د مصر بادشاه شو، سختې خو په ډېرې تېرې شوې،
رونو کوی کې وغورځم بیا جیل ته مړه خو چې کله د مصر بادشاه شو نو په مصر کې قحط و قحط نو د غله ټوله سنبال کړې وه قرآن شریف کې راځي بادشاه خوب لیدي هغه تعبیر دیستو ټوله غلې سنبال کړې وه نو په کنټرول به یې ورکوله ګزارش سره پخوا زمونږ په دې وطن کې هم چې کله چینی مینی نه کېدل نو بیا به حکومت په کنټرول چینی ورکول نو غله به یې په کنټرول ورکوله نو خلک به راتلل او ده به تپوس کو څو کسان یې په کور کې دومره نو وله به یې ورکوله نو یو هلک راغی یوسف علیه السلام ته او د یوسف علیه السلام نه غله وغوښته نو هغه وله غله ولیکله نو خادمانو ورکړله یو ورځ نیم پس دا هلک بیا راغی چې بیا راغی نو بیا یوسف علیه السلام وله غله ولیکله په کاغذ باندې چې دومره دله ورکې نو هغه غله وله ورکړه نو بیا لا یو څو ورځې پس بیا راغی یوسف علیه السلام ورته ویل لکه ته خو دوه درې ځله رالې که نه ویا نو ته پې څه کوې په دې غله دا خو ګوره قحط دی دا خو مونږ لږه لږه ورکو هغه چاله ورکو چې کوم مجبور خلک دی او ته روزانه راځې ته یې خرڅې که څه چل کوې که ځان مې درته وښه او خپل تعارف مې در سره وکړه ګورې چې څونه غواړم بیا به راکې دا ټوله خمبې او دا هر څه به بیا راکې که ځان مې درته وښه بس هغه قلم کېښود وی ته څوک اول ځان وښایې وی بس ما پرېږده و که نه ولیکه غله دومره راله ولیکه نه لیکم ته یې څوک زما رونو کې څوک یې که څوک یې وی نه زه هغه کس یم چې په تا زلیخې الزام ولګوو سپۍ دې ما کړې او یو ځل زلیخه خو مینه وه په یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام له خو الله حسن ورکړی نو زلیخه په هغه په کوټو کې دننه کمره چې کومه وه خاصه کمره هغه یې ورته ناوې کړې وه پالنګ یې ښودی و ځان یې ناوې کړی و خشته کړی او یوسف علیه السلام خو غلام اواز یې وکړه راشه او چې څنګه یې دننه که نو دروازې یې ټولې جرنده کړې یوه بله 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 او چابیان یې ځان سره کېښود خدای دا سپک جنجال وړی یوسف علیه السلام ته زلیخې وی ما ته نه ګورې هغه به ښکته کته وی نه تا ته ولې وګورم زه خو ستا غلام یم چې څه حکم یې څه کار یې راته وایه تا ته ولې ګورم یوسفه دا سترګې دې څونه ښکلې دي ځان ته یې مایل کوه دا جال دی ګیری یې وی د ټولو نه مخکې به دا پټېږي یوسفه دا مخ دې څومره خشته دی دا لاسونه یې څومره ښکلي دي دا ویښته یې څومره خشته دی وی دا چې قبر ته لاړ شي وبه دوړېږي ختم یوسفه ما ته وګوره زه څومره ښکلی یم ته څومره ښکلی دې کوټه کې هېڅوک نشته بې زما او بې ستا نه نن به زما خبره منې ګناه به کوو یوسف علیه السلام ورته څه وایي الله اکبر او ورته وایي انه ربي احسن مثوایه انه لا یفلح الظالمون ماله چې دا ښکلی ځای راکړی دی د بادشاه دا کور دا د خپل حسن د وجې نه دی او دا چا راکړی دی الله نو الله خفه کړم دا سترګې خدای راکړي دي نو الله خفه کړم تا ته وګورم خو الله خفه کېږي دا خوبصورتي الله راکړې ده چې زنا وکړم نو الله خفه کړم ولې دا سوچ پکار ډېر خلک نن مال په ډمو نولي په جړاګانو نولي په زناکارو لګئ په ډمو لګئ دا چا درکړی دی الله دا سوچ وکړه چې دا مال الله راکړی دی د خدای په دشمنۍ کې ولې ولګو دا سترګې دا غوږونه دا مخ دا الله راکړی دی نو زه پې خدای خفه کړم زه خو به ډېر بېوقوف یم چې زه په دې الله خفه کړم ولې په الله خفه کړم نن دې الله خفه کړه نو دا چې کوم ذات دا اندامونه او دا حسن درکړی دی دا زور به دنه وباسي بیا پرېږدي به دی نه بیا به توبې وباسي او توبه به دې نه قبلېږي او ورته وایي انه ربي احسن مثوایه
دا ښه ځای چې را کړی دی د شکل نه وجې ښکلې شکل نه وجې خفه کم انه دا خو زه به ظالم شم ظالم نه کامیابېږي زلیخا ورپسې را پاڅېده وی نن په زور به د ګیروم یوسف علیه السلام لکه سوچ وکړه چې یا خدایه دا خو زه ګناه په ما په زور نشي کولی خو لاس به خامخا راچوي نو چې یو ښځه ما ته لاس هم راواچي زما دپاره لویه خبره ده زما سه وجود سره دا جنګېږي ما به پرېږدي نه زه به ترې ځان ساتم خدا به ما ته لاس راچي دا هم لویه ګناه نو خدایه زه به خپل وس وکړم دروازې ته روان شو د انسان دا وس دی خپل وس پکې دا به نه وایي چې دروازه خو جرندره څوکم نه خپل وس یې وکړو روان شو ته د ګناه نه ډېر خلک ما ته ټلیفون وکړي یاره یو ګناه کې مبتلا یم څوکم توبې مې وایستې قسمونه مې وخوړل خو بیا دا ګناه کوم زه ورته یم د ګناه ځای بدل کا چې کم ځای در نه ګناه کېږي دا ماحول بدل کا په خپله به ټیک شي که د اوبو په ډنډ کې ولاړې او ته د زمزم اوبه هم په ځان باندې اچی نو ته نه پاکېږي ته به د دې ډنډ نه ځان وباسې نو چې په عامو اوبو هم ولامبې نو پاک به شي ګوره هغه خپل وس وکړو دروازې ته روان زلیخا وایي زه دروازه چابیانې خو ما سره دي خو چې څنګه روان شو دروازې ته دروازه ورته قدرتي کولاو شو الله بیا مدد کوي تر ګناه نه ځان ساتي الله مدد کوي بله دروازه بله ټولې کولاو شي وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون کدی خدا ورپسې چې هلک قرآن لاړ ښځې شاته نه لمن نه ونیوه د زور لګو لمن وشلېده دا خو خواهش په مخه کړې وه په ځان نه پوهېده دروازې نه بار یوسف علیه السلام هم ووت زلیخا هم ورپسې وته بادشاه ناست دی د زلیخې خاوند ارسي ولیدل دا څه شو زلیخا هوښیاره وه خلک هم حیران وزیران مشیران ډېر خلک خپلو کارونو له راغلي دي درخواستونه ورسره دي دا څه شو دا زلیخا خو سترګې پې پټې دي خپل غلام پسې منډې وي لمن نه یې نیولې دي فورا الزام په یوسف راواړو چې لمانه د مطالبه کړې ما ته یې لاس راچولی دی واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قال ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب عليم ستا خدي ته چې څوک لاس واچي څه به ورسره کړي یا به جیل کې اچوي یا به سخت عذاب ورکړي نو چې ګوره داسې د بادشاه په مخ کې ښځې دوي نو خلک بیا د بادشاه طرفداري کوي د یوسف غریب تابعداري څوک نه کوي ټول وی ښځه ټیک وی نقصان د یوسف دی هغه وی هي راودتني عن نفسي ما ته دې لاس راچولی جګړه جوړه شوه قرآن کې الله وی وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين یو ماشوم دې کې لږ اختلاف د علماء شته خو دا راجح قول دی یو ماشوم مور سره هغه ګوی شروع کړه یو څو ماشومانو خبرې کړې دي یو پکې ده که لوی سړي دا ګوی ورکوله شلو کسو به وله خوله کې سپق منډلی چې دا ته څه کوې بیبي پاکه ده غلطي د یوسف ته خو چې ماشوم ورکوي خارق للعادت شی دی نو بیا خلک مني هغه وی د یوسف کمیس وګورئ که د مخکې نشلیدلي نو دې پې ورته و ښځې ته ځان خلاصو غلطي رده ده او که د شا نشلیدلي نو دې ته تختې د هغې لمن نیولې ده نو د ښځې غلطي ده فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې کمیس یې وکت شا نشلیدلی دا قرآني خو ستا دی يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين يوسف بس دا خبره باندې کانه کېده او خدای ته وی بس بخنه د خدای نه وغواړه غلطي ټوله ستا ده نو هغه هلک یوسف علیه السلام ته وی زه هغه ماشوم یم چې تا له مې ګوۍ کړې ده ستا صفایي مې کړې ده اوس راکېږه لکه نه نو یوسف علیه السلام قلم ورغورځو بچې لیکه ځان ته چې څومره لیکې ولیکه نو فورا جبریل علیه السلام راغی وی دا دې څوک دی که دا ټول سټور ځان پسې ولیکي دا غریبانان به څه کوي نو حضرت یوسف علیه السلام وی الله زما څپۍ یې راوستې ده که ده زما دپاره ګوۍ نه مې ورکړې زما خو پیغمبر هم زما جامه به داغدار شوې وه نو د پیغمبر خو خدای د ګناه نه پاک ساتي چې لږ داغ هم زما په جامه راغلی وي برباد به
بیا مې چا خبره نه منله تا خو د لیغې ته لاس اچول که ما زرهاوې چې نه خو خلکو به زما خبره نه منله ده زما صفی کړې ده الله فرمایل ای یوسفه چې کوم بنده زما صفی کوي او سبحان الله وایي نو د قیامت په ورځ به قلم ورونه غورځوم چې کوم جنت دې خوښي ځان پسې دي کړ څونه فایدې دي په دې چې څومره دوستان یې ټول به دا وایه که خیر انشاءالله یو ځل ټول ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم